تصور وکړئ یو داسې ماشوم چې د نړۍ تر ټولو لویو ساینسپوهانو ته یې په 7 کلونو کې ځان ورسوه او بل داسې ماشوم چې ریاضي ورته یوازې یو عادي لوبه ښکارېده. دا کیسې د عادي ماشومانو نه دي، دا د نابغه کیم اونګ یونګ او چانس چاو دي. دوه داسې ذهنونه چې نړۍ یې حق پک حیرانه کړه. یو یې په ماشومتوب کې د ناسا سره کار پیل کړ، خو وروسته یې له ډېرو فشارونو وروسته ساده ژوند غوره کړ. بل بیا دومره مخکې لاړ چې د ریاضي تر ټولو ستره جایزه فیلډز میډال یې وګاټه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا یوازې لوړ IQ انسان نابغه کوي که هغه څوک چې خپل ذهن په عمل بدل کړي؟ همداراز دا ویډیو به ستا نظر بدل کړي او کیدای شي ته خپله هم خپل پټ استعداد ومومې. د نړۍ دوه نابغه او تر ټولو هوښیار ماشومان. دا ممکن تاسو ته عجیبه ښکاره شي، خو دا حقیقت دی. راځئ لومړی پوه شو نابغه‌توب او هوښیارتیا لپاره باید معیار څه وي، او ممکن تاسو هم تر ټولو هوښیار انسان واوسئ. کله چې موږ د ډېرو هوښیارو خلکو لکه کیم اونګ یونګ، ټرینس ټاو، ویلیام جیمز سیډیس نومونه اورو، اکثره سمدستي یو شی ذهن ته راځي. په لومړیو کې داسې ښکاري چې څوک لوړ IQ ولري همغه تر ټولو ستر نابغه دی. مثلا ویل کېږي چې کیم اونګ یونګ شاوخوا 210 IQ درلوده او حتی د ګینس نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم نوم ثبت شوی دی. بل ورته د ویلیام سیډیس IQ له 250 تر 300 پورې اټکل شوی و چې دا ډیره حیرانوونکې ده. خو دلته لویه ستونزه شته. دا شمیرې اکثره رسمي نه دي بلکې اټکلونه دي. حتی خپله کیم اونګ یونګ ویلي چې هغه هیڅ رسمي IQ ټیسټ نه دی ورکړی. علمي څېړنې ښیي چې IQ ټیسټونه په ډېره لوړه کچه له 160 څخه پورته دقیق نه وي. له همدې امله د ګینس ورلډ ریکارډ یا ګینس نړیوالو ریکارډونو کتاب په 1990 میلادي کال کې د لوړ IQ کټګوري لغوه کړه. نو ویلی شو چې یوازې IQ ته کتل د نابغه‌توب معلومولو لپاره کافي نه ده. خو اوس به تاسو سره پوښتنه پیدا کېږي چې نو بیا رښتینی نابغه څوک دی؟ دلته موږ د ټرینس ټاو مثال لرو. اټکلي IQ یې ډېره لوړه مثبت 225 ښودل کېږي. خو تر ټولو مهم دا ده چې د ریاضي ستر کشفونه یې وکړل. سلګونه علمي مقالې یې ولیکلې. د نړۍ تر ټولو لوی فیلډز میډال یې وګاټه، یعنې هغه خپله هوښیارتیا په عمل کې ثابته کړه. په مقابل کې کیم اونګ یونګ نابغه ماشوم و، خو وروسته یې عادي علمي ژوند غوره کړ. سیډیس ډېر هوښیار و، خو د نړۍ لپاره یې لوی علمي اغېز پرې نه ښود. که په معیاري او عادلانه ډول قضاوت وکړو نو نابغه هغه څوک نه دی چې لوړ IQ ولري، بلکې نابغه هغه دی چې علمي لاسته راوړنې ولري، دوامداره بریالیتوب ولري، او دا ډیره مهمه ده چې په نړۍ یې څه اغېز پرېښی دی. اوس راځو د نړۍ د دوو نابغه ماشومانو کارنامو ته. لومړی نابغه ماشوم کیم اونګ یونګ و. داسې ماشوم چې نړۍ یې حیرانه کړه. یونګ په 1962 میلادي کال په شمالي کوریا کې زیږېدلی و. دې ماشوم په 6 میاشتو کې خبرې پیل کړې. یونګ له 3 کلونو لا دمخه ریاضي داسې حلوله چې لوی ریاضي پوهان پرې حیران پاتې شول. یونګ تر 15 کلنۍ پورې په 5 کوریایي، انګلیسي، جرمني او جاپاني ژبو خبرې کولای شوې چې د لوړ IQ له امله یې د نړیوالو ریکارډونو کتاب ګینس کې نوم ثبت شو. خو باید پوه شو چې د عادي انسانانو هوښیارتیا یا IQ په اوسط ډول له 100 تر 130 پورې وي، چې د نړۍ شاوخوا 88 سلنه خلک د 15 او 115 ترمنځ IQ لري. یونګ یوازې 4 کلن و چې پوهنتون ته بتللو، د فزیک درسونه یې زده کول او اورېدل. تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې په 7 کلنۍ کې د ناسا له لورې ورته د کار بلنه ولېږل شوه. بلنه یې ومنل شوه او د نړۍ له سترو ساینسپوهانو سره یې کار پیل کړ. هغه امریکا ته د زده کړو او څېړنو لپاره بلل شوی و. د امریکا په څو څېړنیزو مرکزونو کې کار وکړ چې ناسا هم ورسره تړاو درلود. خو تر دې هم د یونګ د ژوند دردناک او د حیرانتیا اړخ دا دی چې هغه ویل زه لکه یو ماشین داسې شوی وم. ژوند مې بې خونده و ځکه هغه ډېر یوازې و. ملګري یې نه لرل، یوازې کار، څېړنې او مطالعه به یې کوله. یونګ دا مهال 64 کلن دی. اوس ساده او خوشحاله ژوند لري. هغه وایي چې هغه ته د نړۍ د بڼې معیارونه مهم نه دي، بلکې خپل ژوند او خوشحالي ورته ارزښت لري. دوهم ماشوم ټرینس ټاو و. کله چې ځینې ماشومان په کوچنیوالي کې جمع او تفریق زده کوي، دې ماشوم په پوهنتون کې ریاضي حلوله. هغه په 18 جولای 1915 په استرالیا کې نړۍ ته سترګې وغړولې. داسې نابغه چې نړۍ یې حیرانه کړه. هغه له زده کولو پرته داسې معادلې حلولې چې عادي خلک یې په لیسو او پوهنتونونو کې حلوي.
یوازې 9 کلن و چې پوهنتون کې درسونه تدریسول. 10 کلن و چې په نړیوالو ریاضیکي مسابقو کې ونډه واخیسته. په همدې کال یې د برونزو میډال ترلاسه کړ. په 11 کلنۍ کې یې سلیور میډال ترلاسه کړ او په 13 کلنۍ کې یې د سرو زرو میډال وګاټه. دا په تاریخ کې تر ټولو کوچنی ماشوم و چې دا 3 وړه میډالونه یې وګټل. تر دې هم د حیرانتیا وړ دا ده چې په 8 کلنۍ کې یې د ساټ امتحان ورکړ چې 780 نمرې یې پکې واخیستې. دا امتحان په امریکا کې پوهنتونونو ته د کامیابېدو لپاره په 3 برخو کې اخیستل کېږي. ټرانس یوازې د ریاضي په برخه کې امتحان ورکړی و. د دې امتحان ورکوونکي شخص عمر باید له 1400 تر 1800 کلونو پورې وي. خو د 8 کلن ماشوم لپاره د داسې یو سخت امتحان ورکړه او د دومره لوړو نمرو اخیستل د حیرانتیا وړ خبره ده. دا به مولا ډېر حیران کړي. کله چې یو څوک پوهنتون پیلوي، ټاو په 21 کلنۍ کې پی ایچ ډي ترلاسه کړه او په 24 کلنۍ کې یې د UCLA پوهنتون پروفیسور شو. هغه د ریاضیاتو تر ټولو لویه جایزه چې په نړۍ کې ورته د ریاضي نوبل هم ویل کېږي فیلز میډال وګاټه. دا میډال هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د ریاضي په برخه کې نایابه لاسته راوړنې ولري او د اخیستونکي عمر یې باید له 40 کلونو کم وي. ټاو اوس مهال 50 کلن دی او لا هم په ریاضي باندې څېړنې کوي. یعنې د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې هغه قوي کارونه کوي او د علم د سرحدونو په لټه کې دی. اوس تاسو وایئ که په دومره لوړه کچه ذهن او پوهه مو درلودی څه به مو کول؟ نظر مو د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ.